امرود کې دنه چینجي کېږي، سیو کې دنه چینجي کېږي، په میوو کې دنه خامخا د هغې مناسب چینجي کېږي، خو په انځر کې به اوسه پورې چې د چا چینجي نه لیدل، خو خواږه میوه ده، فایده پکې ډېره ده، ځکه پې الله قسم خوري. زیتون هغې باندې هم الله قسم خوري، زیتون بهترین شی دی. اوس هم ډاکټران وایي د زړه مریض دپاره هغې وي د زیتون تیل استعمالوي، کولیسټرول ختمي، د زړه رګونه کولاوي او ډېرې فایدې یې. لیکن بعضې علما دا معنا کوي و طور سینین کوه تور یادوي، یو لوی غر دی. بعضې علما وایي چې نه، و تین و زیتون د تین نه انځر نه دی مراد، تین یو غر دی، جبل تین ورته وایي. جبل تین دا هغه غر دی چې حضرت داود علیه السلام ته الله د دې غر د پاسه زبور نازل کړی. و تین زما د په هغه جبل تین غر قسمی چې ما داود علیه السلام له د دې غر د پاسه زبور ورکړی. او زیتون دا بیت المقدس کې غر دی، د زیتون هغه دانی بوټي ته م وایي، تیلو ته م وایي زیت، لیکن دا غر د جبل زیتون ورته وایي په بیت المقدس کې. معنی څه شوه؟ زما د په هغه جبل زیتون قسمی چې کم جبل زیتون سره ما د پاسه ما عیسی علیه السلام ته انجیل ورکړی و طور سینین، هغه کوه تور باندې د ما قسمی چې په کم کوه تور کې ما حضرت موسی علیه السلام له تورات ورکړی دی. وهذا البلد الامین، او په دغه خار د مکې مې د قسمی چې په کم خار کې ما حضور پاک له قرآن ورکړ. د تین صفت یې ونه که، صرف و تین استعمال شو، جبل تین. د زیتون صفت یې ونه که، جبل زیتون، صرف زیتون وی. طور سینا صفت یې ونه که، او دغه خار چې قرآن پې نه پکې نازل دی هغې سره د امین لفظ استعمال. هذا البلد الامین، هغه خار باندې مې د قسمی کم خار کې مې حضور پاک له قرآن ورکړی دی. امن والا خار، حفاظت والا خار، من دخله کان آمنا، چې څوک ورننوتل دی محفوظ شو. ستا وینه به پکې محفوظ وي، ستا عزت به پکې محفوظ وي، ستا مال به پکې محفوظ وي. نبی علیه السلام فرمایي چې کوم بل ځای یو شي ومونته د هغې جدا طریقه ده، او که په مکه کې یو شي ومونته ابه ګورې زر په خپل استعمال کې نه راولي، لقطه چې ورته وي د هغې جدا طریقه. قسم دی قرآن غوندې عظیم کتاب خدای مونږ له راکړی د نبی علیه السلام عظیمه معجزه ده چې لولې که نه یو عجیبه خوند دی پکې. دا مشهور قاري دی قاري عبدالباسط صاحب تېر شوی دی، اوس مړ دی. تاسو سره په کیسټو کې د ده تلاوت به ما 2 ځایه د ده تلاوت ډېرې که اورېدلی بالذات. یو ځل راغلی و دې سونهري مسجد ته پېښور کې، د قاري فاضل الرحمن ته مخکې تلاوت وکړو، بیا د او څه مصریان قاریان و هغې ته مخکې تلاوتونه وکړو، بیا د تلاوت وکړو سورت قاف. دا کیسټ جدا اواز دی او مخامخ څه جدا د له خدای یو د وینا انداز ورکړي. او یو ځل ما اورېدلی و په اسلامک یونیورسټۍ کې دا فیصل مسجد کې دا اوس د قرات مقابله و، هغې کې د تلاوت کړ. نورو قاریانو د مصر، پاکستان، د افغانستان، د ډېرو ملکونو قاریان راغلي، هر یو قاري لږ لږ تلاوت وکړو. د دې لاهور یو قاري و، هغه ډېر ناشنا تلاوت وکړو، ډېر سپیشل مزېدار ښکلی اواز یې و. اخره کې وی قاري عبدالباسط به اوس تلاوت وکړي. یس صاحبه چې هغه تلاوت ده کړم وکړو که نه، چې ما په ژوند کې دومره ښایسته اواز د چا نه دی اورېدلی. نو دا قاري عبدالباسط وی د مصر بادشاه و جمال ناصر د روس بادشاه د مصر په دوره راغی و. د هغه روس د بادشاه نوم خروشچیف و. وی چې په دوره باندې راغی مونږ هم رالو، دا معززین د ښار خلک راغواړي، ډوډۍ کېښودی شوه. وی د جمال ناصر د روس د بادشاه ته وی خروشچیف ته چې صاحب یو کلام درته واورو؟ هغه وی واوروه. مونږ وی نه دا پادشاهان یو بل ته دا موسیقي او دا اورئ. وی ما ته جمال ناصر اشاره وکړه چې عبدالباسط ته د قرآن شریف تلاوت شروع. وی ما د تلاوت په انداز په اراده نه وتلی. ما وی چې خدای دا خو نور کله خو چې د تلاوت کوم خو مسلمانانو ته تلاوت کوم، دا خو روسیان دي، دي خو نه خدای مني نه رسول مني او نه قرآن مني، دي د سیک تلاوت وکړه. وی خیر هغه ما ته چې تلاوت شروع کړه، بس وی ځان مې تیار کړ، د قرآن شریف تلاوت مې شروع.
مې ډېر خوند یې راکړ او لکه سوچ اوس کومه چې عبدالباسط نور کله ستا قرآن تا د خلک ناست دي چې دا قرآن هم نه لري قرآن خدای هم مني نن هغه خلک ورته ناست دي چې قرآن خو څه کوي خدای نه مني وی داسې خوند یې راکړه په دومره جوش مې تلاوت وکړه جلا راله اواز مې بند شو چې اواز مې بند شو سر مې پورته کړه مسلمانان خو څه کوي چې د روس بادشاه او د هغه سره چې څومره وزیران او وفد وو ټولو سترګو نه اوښکې بیګې وجاښي بیا جمال ناصر کاخر اوسچیپ مخ راواړو چې دا دې راته څه شی واورو زه خو په ټوله دنیا ګرځېدلی هر کلام مې د موسیقۍ سره اورېدلی ترنم مې اورېدلی دی دومره مؤثر کلام ما چېته نه دی اورېدلی دی خو زما په دې زړه کې کرښې پیدا دی وایي دا د الله زما د الله کلام دی که د خدای خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د نجران وفد راغی عیسایان حضور پاک ورته د قرآن شریف تلاوت شروع زه کله ویم چې رسول الله مبارک به د قرآن تلاوت کو چې هغه به څونه مزېدار اخو الله منتخب کړی دی له قرآن لکه څومره خوند به وپکې نو چې څنګه تلاوت شروع کړو نو هغه عیسایان هغه خلک چې هغه د نجران وفد و سترګو نه اوښکې روانه شي واذا سمعوا ما انزل الیک ترى اعینهم تفیض من الدمع مما سترګو نه اوښکې روانه شي او پیغمبر علیه السلام د مکې نه طائف ته چې په لاره دي یو ځای کې سهار وختي ته د مانځه وخت پرې راغی نو صحابو ته د جمع مونځ کو د سهار نو تلاوت د قرآن شریف یې پکې و نو د عراق کې یو علاقه د نصیبین د هغې پیریان ګرځېدل پیریانو یو بل سره میټینګ وکړو پیریان به مخکې اسمان ته ختل په دې وریځو کې به ناست وو بره به ختل نو چې هلته به فرشتو کومې خبرې کولې چې فلان کې الله به خبر کړل که نه چې فلان کې به مري دا چل به کېږي دا چل به کېږي نو دې پیریانو به هغه خبرې راغلا کړې نو د دې پیریانو چې کوم عاملانو کاهنان و جادوګرو هغې ته به هغه خبرې رسول هغې به خلکو ته وي دا به کېږي دا به کېږي خلکو به وي هغه کار به خامخا کېده چې خدای پاک قرآن شریف نازل کړ نو سه به چې پیریان به بره تلل نو بره شغلې به پرې راتلې نه شو خطی چې بره به تلل نو شغلې به پرې راتلې پیریان د هغوی چې میټینګ یې وکړو چې دا څه مسله ده اوسه پورې خو به بره موږ اسمان ته ختېدو وریځو کې به ناستو اوس چې لږ بره خیجو نو شغلې رات څه چل پیښ دی پیریان خوارې شو خوارې کلي په دنیا په بوټونو ګرځی بخاري شریف کې حدیث دی وګورئ معلومات وکړئ چې دا څه چل شوی دی مونږ چې بره خیجو په مونږ شغلې راځي سوځو څه چل شوی دی نو د عراق د نصیبین علاقې پیریان مکې ته متوجه شو څوک یو خوا څوک بل خوا څوک ځنګل ورته چې دا معلومات وکړو ته پوسونه څه چل شوی دی چې مکې ته رالل دقه د مکې نه بر حضور پاک د سهار مونځ کو او د قرآن شریف تلاوت یې کو په منځه کې صحابو ته چې قرآن یې واورېد که نه او دا مونږ چې بره اوس نه شو تللی او په مونږ شغلې راغورځېږي دا د دې قرآن د وجې نه او چې څنګه پیغمبر علیه السلام قرآن واورېده ولې د قرآن د وجې نه خدای د دې قرآن حفاظت کوي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه که څنګه دی تنزیل من حکیم حمید دا خو رښتیا ده الله پاک بالکل مکمل پیریان او شیطانان د بره خطونو بند کړل ولې دا قرآن چې بره فرشتې اوري او نبی علیه السلام لري اوري نو اصل نه کې دا کار وی اوري دا پیریان او شیطانان او هغوی چې تخپل ساحر جادوګر ته یوسي دلته به نبی علیه السلام د قرآن تلاوت کې انتباه ویږي خلک به چې ته کې خپل ته کې هغه بل هم کوي کنه بس د قرآن د حفاظت لپاره بند شو دوی شغلې پرې راځي اوس بره نشي ختلی نو چې دې څنګه د پیغمبر علیه السلام قرآن ووایده ټوله پیریانو نو د حضور پاک دعوت ورکړی دی چې ووایده او مونږ د سلام وګرځو بس دوی ورغلل او په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړه خدای مسلمانان واپس لاړل عراق ته نصیبین ته قوم ته څه وایي یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به یو ناشنا تلاوت واورید چې خلق نیکه ته بلی نو مونږ ورباندې ایمان راوړو دا موجوده شو او اوس ته یو نوی د قرآن شریف اعجاز ښیي څو کاله مخکې په دې امریکا کې یو جوړه مسلمانه شوې سړی ښیي پاکستاني مسلمانو د مخکې نه
خو ښځه مسلمانه شوې ده، ښځه عیسایانه وه. دا ښځه وایي چې زما د دې خاوند یو بل سره دوستانه تعلقات. په امریکا کې دا شی ډېر دی. هلک وایي دا مې ګرل فرینډ جینۍ دوست ده، او جینۍ وایي دا مې بوای فرینډ هلک دوست مې دی. او یو بل سره تعلقات او ګیر چاپېره ګرځي، ازادي ده پکې. ولې زما روح خفه کېږي ما. خو د دې موبایل او د دې انټرنېټ او د فیسبوک د برکت نه د هلکانو جینکو دوستانې ګورې دلته هم جوړه شي. دا لویه فتنه ده، لویه قسم دی. موبایل او انټرنېټ نن په مخ د ځمکه لویه فتنه ده. دې کې ځان ساتئ. ګورې جینکو له او دې وړو موبایلونه مو ورکوئ. دا د خدای د قهر نښه ده، د خدای د قهر او د غضب. نو دا هلک او د جینۍ دوستانه و. نو دا هلک دی او یو سټور کې بابوګان. د هلک دی جینۍ ته ما سره واده وکړه. جینۍ ورته وایي مور پلار سره به سلا وکړم. جینۍ چې مور پلار سره سلا وکړه نو مور پلار ورته وایي چې ورسره نکاح وکړه، خو دا پاکستانیان لږ غوندې بېوفایي. اسنه چې فایده ده نه والي او بیا دې پرېږدي. جینۍ ورته وایي چې ښه. نو د هلک باندې یو څو شرط ولګول. وی تا سره واده کوم، خو یو شرط به دی چې زما ستا واده وشي، ته چې کوم ځای اوسېږې زه به د سره هلته واده شم، در به شم. خو د هغې هفته نیمه پس به ته دا خپل فلیټ پرېږدې. هلته خلک فلیټونو کې اوسېږي، دا کور به دې پرېږدې او زما کور ته به ځې. زه به تا سره نه اوسم، هغه هفته نیمه به تېره کړه، بیا ماله راځئ، هلته به اوسېږي. دویم شرط به دی چې ستا به د خپل مور سره، پلار سره، رونو سره، دوستانو سره تعلق ختمې. هغه به پرېږدې، قرباني کې به زما مور پلار دوستانو سره به تعلق. دریم شرط به دی چې زه زما اسلام نه ډېر لوی نفرت دی، ما ته به دا نه وایي چې مسلمانه شه. زه به تا ته دا نه وایم چې عیسایي شه، ستا خپل مذهب زما خپل مذهب. څلورم شرط به دی چې د اتوار پر ورځ به ما چرک ته بوځې، د عیسایانو عبادت خانې ته، ګرجه او چرچ وایي. زه به هلته خپل عبادت کوم، دا به ما خامخا بوځې، که ته را سره دننه کښېنې او که بعد. دا هلک وایي دا جینۍ مې خوښه وه، نو ما ورسره دا شرطونه ومنل، واده مو شو. ودونه هلته عدالت کې کېږي، لال استام کاغذه مو لیکه، واده وشو، نکاح وشو. جینۍ ما ته راواده شوه او هغه خپل فلیټ کې مونږ څو ورځې تېرې کړې او د شرط مطابق ما خپله کډه کوډه واغېشته او چې دا کوم ځای اوسېده نو هلته ورپسې لاړم. یو شرط خو مې پوره دی، دې سره اوسېدم. دوی زما د موبایل نو زما د ډیری نه چې څومره زما نمبرې وې د دوستانو، یارانو، مور پلار، پتې هغې ټولې ختمې کړې. پلار سره، مور سره، رونو دوستانو سره مې تعلق ختم شو. او د دریم شرط مطابق د اتوار پر ورځ به مې دا خپل عبادت خانې ته بوتله، دی به د خپل انجیل شریف تلاوت کو. زه ورته کله دننه ناست وم او کله بار، بیا به مې راوسته او سهار به خپل سټور ته یو ځای تلو، بیا ټوټي شو واپس بد. نه دې ته ما وایي چې ته مسلمانه شه او نه دې ما ته وایي چې ته عیسایي شه. ډېر خوشګوار تعلقه مو د مینې. 3 کاله ډېر ښه وخت تېر کړه. وی 3 کاله پس یو ځل تلم سټور ته، دې ښځې مې چوټي کړې وه. چې زه واپس رالم نو دې ښځې مې خاکروب راوستی و، دا جاروکخ او د دې فلیټ صفل یې کړې وه، چې ټول سنډل. نو مونږ خلکو چې زیاتې رسالې وي، اخباري، هغه چېرته اوبو کې وغورځو یا وسوځو، یا چېرته یو طرف ته وغورځو یا ښخ کړو. الله نه دی پکې. امریکا کې، برطانیه کې دا شی نه، هغې یو ډیران غوندې شي وي، ډسپل ورته وي، هغې ته غورځوي او بیا د کمیټې ګاډي راځي هغې یوړي. وي چې څومره زیاتې اخبارونه مونږ کتلي وو، رسالې هم کتلې وې، هغه ډایجسټ دی، زما دې ښځې هغه ډیران ته ډسپل ته غورځولی وي. پالتو چې رالم ښځې تاج او ډسټینګ کړی دی، څوک خاکروب دې راوستی دی، ما صفایي وکړه، چوټي مې ونه، راشه دا کار به وکړو. ذاتي اخبارونه، رسالې مې لاندې وغورځول، ښه دې وکړو. دا هلک وایي ما سره یو قرآن شریف و، رومال کې نغښتی و، زما په شوکیس و الماری کې پروت و. وایي چې مې وکتل انو شکي شو، خو ما له قرآن شریف نه راته، په ژوند کې مې چېرته ګوتې هم نه وې وروړې. مور پلار راکړی و، بس رومال کې برکت دپاره ما ځان سره وړو. دا هلک وایي مونځ هم نه راته، یو اختر او بل اختر به جومات ته تلم، اب هم د دوستانو د ملاقات په غرض تلم. دوستان را جمع کېږي د اختر جومات ته، نو هلته خو جوماتونه لرې دي، ملاقات به وشي. مونځ نه راته، خو چې خلک به سیند ښکته پورته کېدل، هغه چل به مې کو. وایي په ژوند کې مې چېرته روژه هم نه ونیولې، شرابونه به مې څښل او بدعملۍ به مې کولې. یاره وایي په سوچه طریقه کلمه هم نه راتله، هسې په نوم مسلمان. یعنې چې د قرآن شریف ته مې وکړه، ځای ته مې وکړه د قرآن شریف نو
ښځې ته مې یا ښځې دلته رومال کې یو شی تړلی نشته یو تا 3 کاله کې هغې له ګوتې یو نه دی نو ما وې دا به فالتو وي ضرورت په دې وطني نو چې فالتو سیزونه مې ښکته هغه دسبل ډیران ته غورځول امیم پکې غورځولی دی وی که دا مې ورلی مې یو ټک نارې کړی مسلمان چې صرف په نوم مسلمان مې که نه بله به د الله په نوم د رسول په نوم او د قرآن په نوم د جومات په نوم په بېعزتۍ به دله غوسه خامخا راځي او که د زړه کې د خدای رسول کتاب قرآن د بېعزتۍ متعلق څه کش کړه کوم رانه دا به مسلمان دي چې دا مې واورېده دې مې یو ټک نارې کړی خفه شو خدای زما د الله عظیم قرآن د دې 14 چت نه دی راته شغال شو دا څو شو لامنده مې کړی په کولو راکوزېدم هغه 14 چت چې رالم هغه ډیران مې لټاو دا ښه وه چې د کمیټۍ ګاډۍ نور راغلي د هغې د پاسه نورو خلکو م ګندونه غورځول میاس کې هغه قرآن شریف راووته راوچت مې که ښه وی دوړې مې ترې وڅنډلې او داسې بې اختیاره مې د سینې پورې ونیوه په چیغو چغو په ژړا شو چې د قرآن د مظلومیت ته مې وکتل چې دې سره څونه ظلم شو او دا سوچ کوم چې دا خو د ما د الله کتاب دی هغه 14 چت نه راخطا شو دا به الله څونه نن خپوي دا سوچ بس بې اختیاره چغې وم جارم او قرآن کله سینې پورې جوختو کله یې کوچوندو لوړم کله یې تندي لوړم او ډېره مې وجړل او لکه سوچونه کوم چې دا سوچ وي خدای دا قرآن مې راواغېسته ومې څنډه او بره راوختم وی چې راوختم دې ښځې رامنډه کړې ما ته راته غاړه وتله او ما ته دا ښځه وایي چې د خدای دپاره ما ماف کړه او دا زما نه زیاته جاړي زه هم چغې وایم جاړم دا هم جاړي او چغې وایي بایګار د خدای په نوم ما معاف کړه ما ستا مقدس کتاب ډیران ته غورځولی ما ډېر لوی ظلم کړی ما زیاتې کړی ما معاف کړه بې زه ورته یم چې ښځې غلطي ستا نه ده زما ده که دې 3 کاله کې ما دې له اسم ګوتې وړې وې تا به نه وې غورځولې که ما ترې دا رومال څنډلې وې تا به بیا ګوتې نه وې وړې که ما ښکل کړې وې تا چې ته غورځاو خو 3 کاله کې دې ته ما په نظر نه دي کتلې نو تا پرې د فالتو شي ګمان نه کړو دې غورځو نو غلطي زما ده ستا نه ده وی ښځه ما ته وایي چې نه غلطي زما ده پکار دا و چې تا نه مې تپوس کړی وې که دا وغورځوم که نه ضرورت شته که نشته یم زما غلطي او دا وایي زما غلطي وی دا ښځه جاړي وی ما ته وایي چې ښه دا خبرې پرېږده خو مهرباني وکړه ما خپل عالم له بوزه سکالر ورته هغې وایي ما مسلمانه که ته مسلمانېږي یا ښځه ته سیټ مسلمانېږي وی په لاره ته نورې قصې کوم خو مهرباني وکړه ما مسلمانه که مړه نه شم هله شا به څومره زر چې کیدی شي ما بوزه که مړه نه شم ما مسلمانه که ما د الله د دې کتاب ډېره بېعزتي کړې الله مې غواړي چې دا والم دې سینې پورې ونیسم ورو ډېر وجاړه او دا ښکل کړمه د دې کتاب نه معافي وغواړم خو زه غیر مسلم یم ما ته پته ده دې له ګوتې وړل ما له ښه نه دي ما زر مسلمانه که چې دې کتاب نه معافي وغواړم دا دې سینې پورې جوخت کړم دا هم جاړه زه هم جاړه ګاډی مې سټارټ کړو روان شو جومات ته چې اوس راورسو ښځې په دې خو مې پوه کړه چې څه مسلمان دی څه چلو شو وی ما ته را ښځه وایي چې سړیا د خپلو لکې انقلاب اینما د زړه دنیا زما بدله هغه ښځه نیم چې مخکې ومه تا ته چې ما ووایي چې ما ښکته وغورځو تا منډې کړئ نو ما په دا کالکیا کې درته کتل ما وایي چې د خاوند څه قیمتي شی مې جوړ غورځولی دی نه یم خبر چې دا کتاب دی قرآن دی نو چې تا دا کتاب را واغېشته او راوچت دی که د دې یو غونډس کې رڼا راوچته شوه رڼا ما لیده بره راتله او چې بره راوخته نو په دې کړکۍ کې را دننه شوه نو چې را ننوته نو زما په دې سینه کې دننه ننوته با زما دغه دنیا بدله شو زما زړه دا وایي چې دا د مسلمانانو رښتونی کتاب او د الله رښتونی قرآن مې وایي چې په دې اوس ایمان راوړ مسلمانه چې دا قبول کا دې نه معافي وی هغه جومات ته مې ورسوله وی زما دې ښځې د هغه ملا صاحب په خوله کلمه شهادت وی خدای مسلمانه کړه وی زه هم براینه مسلمان وم ما هم کلمه تجدید مې وکړه د ایمان دا ښځه څه وایي وی ورته آل ول وی ټوله دنیا وی په ټوله دنیا کې واحد زه هغه ښځه یم
چې نو ماته چا د اسلام دعوت را کړی دی، نه مې د قرآن ترانسلیشن ترجمه کتلې ده، نه مې اسلامي لیټریچر کتلی دی. ټوله دنیا کې واحد دغه ښه دی چې ماته الله صرف د قرآن شریف په کتو ایمان را نصیب کړی دی. هغې نه قص صاحب په امریکا کې قرآن یاد که حافظه شوه، او په امریکا کې علم وکړه عالمه شوه، او خاوند یې وایي چې ما له خو کلمه نه راتله، ما هم شروع کړه. خاوند یې نن حافظ دی او عالم دی، سکالر. او دا ښځه یې وایي زما او د خاوند د برکت نه مو ځان له خپل اسلامک سنټر جوړ کړ دارالعلوم په امریکا کې. زما او د خاوند د برکت نه الله پاک په زرګونو کافران مسلمانان کړ. قرآن بولي. موسی علیه السلام له خدای ډېرې معجزې ورکړې. کله چې فرعون له راغی او فرعون له دعوت ورکړه چې ته په ما ایمان راوړه، موسی علیه السلام ته خدای ویل لاړ چې اذهب الی فرعون انه طغى. لاړ شه فرعون له دعوت ورکړه، سرکشه چې دا سرکشي پرېږده. ولې سرکشه دی؟ ځکه زما په مقابله کې ځان ودرولی دی چې زه خدای یم، او انا ربکم الاعلی، رکوټې خدای یم نه غټ خدای یم، دونه یې سر اوچت کړی دی. نو لاړ شه دعوت ورکړه. نو موسی علیه السلام ورته وی الله هغې ته به څه کوم؟ یو خو د هغې په ما یو بدل پورې دی، یو سړي ته مې عقل خو سوټ مې ورکړه مړ شوی دی، بل زما جبه انخلي صفا خبرې نشم کولی، نو ما یو ملګري م راکړه. او دریمه خبره دا ده چې زه به هغې ته وایم زه پیغمبر یم، زما خبره به هغوی څنګه مني؟ یو دلیل م راله راکړه. رب العالمین ورته درې واړه خبرې برابر کړې. وایي ځکه داسې دلیل به درکړم چې فرعون به ستا مخکې ټوت هم نشي کولی، او د ملګرتیا دپاره ستا ورور هارون هغه له ما پیغمبري ورکړه، به د ملګري مدد به د سره کوي. او دلیل به دې دی چې وایي دا کونټی دې په ځمکه وغورځوه. نو چې کونټی په ځمکه وغورځوله د هغې نه یو اژدها حمار جوړ شو. موسی علیه السلام ته ویرېد، وروسته شو. وایي لا تخف، مه یېرېږه، روانه ده کونټی چې ګوتې یوړې واپس دې کونټی جوړه شوه. او دا لاس ته دې ګریوان کې ومنډه، چې لاس یې ګریوان کې ومنډه او راویې ویسته، نو رڼه یې کوله، شغلې یې کولې. من غیر سوء آیة اخرى، داسې نه چې برګې مرض پې لګېدلی، نه لکه د بجلیو دا ډیوې په شان رڼه یې کوله. زه دا دوه دې نښې شوې. هارون علیه السلام ورته لار کې استقبال کوه، هغه الله پیغمبري ورکړې وه، او دواړه لاړل فرعون ته مخامخ په دربار کې ودرېدل. ته څوک یې لکه؟ زه موسی یم، دا مې ورور دی هارون. او ته موسی او څه له راغلې؟ تا باندې خو زمونږ بدل پورې دی، ته خو زمونږ مطلوب یې د پسې ګرځو، زمونږ سړی دې وجلی دی. هغه ورته خبرې پرېږده، زه د الله رسول یم، تا له راغلی ما، او ته الله ذات ومنه، ایمان پرې راوړه. فرعون ته دا خبره زه خدای یم، ته ما ته دا خبرې کې؟ رد خو زه یم، تا سره د پیغمبرۍ څه نښه ده؟ خولې نه ټکي ووته. حضرت موسی علیه السلام فورا ورته امسا وغورځول. چې امسا یې وغورځولې و اجدها حمار ته جوړ، بس خولې یې وازه کړه. چې وازه کړه په فرعون رو پرېوت او روان شو فرعون پسې. وی شی قابو کا، شی قابو کا. فرعون خو یېرېد چې که دا خولې راواچوله اوس به مې مریض کړي، خو غټ حمار دی، زر یې کونټۍ له ګوتې یوړې، مار له واپس ته کونټۍ جوړه شوه، بس روپ پې پرېوته. که دا نه وي نو ممکن ده چې موسی علیه السلام ته یې لاس اچولی وي، جیل کې اچولی وي، او نقصان یې وله ورکړی. من د الله پیغمبران یو او تا له راغلي یو، سرکشي دې پرېږده. د ما ماشوم پیغورونه ورته شروع وکړه. نن سبا هم خلک پیغورونه ورکوي که نه ورکوي؟ الم تر نربک فینا ولیدا، ماشوم مونږ نه یې لوی کړی، ته یې هم نه دي درکړی، ډوډۍ هم نه ده درکړې، خوراک هم نه دی درکړی، مونږ سره دې وخت نه دی تېر کړی، تا سره ما څه نه دي کړی. ګوره پیغور خطرناک شی دی. چا له دې ډوډۍ ورکړه پیغور به ورته نه کوې، دا ګناه ده. که چا له دې جامه ورکړه پیغور به نه کوې. او بعضې خلک خلکو له خیراتي شی ورکوي او پیغورونه ورته کوي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. چا له دې شی د خدای په نوم ورکړه نو پیغور به نه کوې چې ما درکړی، احسان به پرې نه ور په ژبه به ورته نه وایې چې دا ما تعالی هغه وخت شی درکړه مړه نمک مرداره، دا به نه وایې. که دا شی د خدای لپاره ورکړي نو په ده ولې احسان خیږي، خدای به اجر درکړي. احسانونه ولې خیږي؟
نو هغه هم په احسانونه ورخې جوړ خو ګوتې خو یې نه شوې وروړی که ګوتې وروړم په هغه سره خو کونټی ده او کونټی خو مصیبت دی غټ امسا ده او غټ مار ترې جوړېږي او چې لاس یې ترخ کې هم منډۍ رایي نه ناشنا رڼاګانې ختې نو هغه پې پټک الزام ولګو وی ته جادوګر یې دا ستا جادو دی وی نه دا زما معجزه ده وی نه جادو دی وی زه داسې کوم زه خپل جادوګر راغواړم تا سره مقابله وکړو ډېره ښه ده راوغواړه فرعون وی جادوګر راغواړم مصر پخوا د جادو ډک ښار و او ډېر زیات جادوګر به پکې و جادوګرو چې کوم مشرانو هغه یې راوغوښتله وی داسې یو سړی دی او هغه د کونټۍ نه مار جوړوي تاسو کولی شئ هغې ویل بلکل مونږ کونټۍ خو څه کوي چې د پلي نه هم جوړولی شو را خوشحاله شو چې دا هم جادوګرزي هم کولی شي وی ښه راځئ ورځ یې مقرر کړه د اختر په ورځ خلک د خپلو کارونو نوزګار او میلې ته راشي یوم الزینه نو هغه جادوګرو مشرانو ورته وي چې صاحب که مونږ وګټله نو مونږ له څه انعام هم شته او که نشته وی بلکل انعامونه به هم در کوم پیسې به هم در کوم او تاسو به من المقربین تاسو نه به ما ته ډېر نږدې به یې د شورا او د اسمبلې ممبران به درنه وزیران به درنه والم ورځ مقرر شو جادوګر رالل دنیا تماشې له راورسېده د حضرت موسی علیه السلام سره صرف خپل ورور دی حضرت هارون علیه السلام دو په فرعون دی او وزیران دی نن به د موسی د جادو پته لګي دی مونږ په جادو یاری او دی مونږ په جادو د خپل وطن نه وباسي او وطن رانه قبضه کوي د سیاسي چال دی چې هغوی هغه خپل ماران کونټۍ راوړی او پلې راوړي او میدان کې وغورځول نو فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعى قرآن شریف کې الله فرمایي د هغوی پړي رسۍ او د هغوی کونټۍ د هغوی نه ماران جوړ شو خو دا په حقیقت کې ماران نو جوړ نظربندي کړې وه خلکو ته داسې ښکارېدل چې دا ماران دې لقېدل میدان کې څومره مارانو 1,80,000 ماران موسی علیه السلام هم پریشانی پې لغونډې راله چې خدای 1,80,000 دا خو د دنیا رسۍ او ماران دي او که د ما د کونټۍ نه جوړېږي دوی هم جوړ کړل داس به څه چل کېږي الله ورته وی چې ونه یېرېږي ګورې انک انت الاعلی ګټه ستا نه وغورځوه دا کونټۍ حضرت موسی علیه السلام کونټۍ په ځمکه وغورځوله چې وی غورځوله یو غټه اجدها ترې جوړه شوه داسې اجدها ترې جوړه شوه چې هغې فورا فاذا هي تلقف ما یأفکون هغې چې کوم د دروغو قصې پسې شروع کړې وې هغه کونټۍ ټول الواق تېر کړل ټول یې وخوړل تلقفو داسې خوراک ته وایي چې بنده پې شخونده مو نه وایي لکه بعد شی کلکي نو چې سړی یې خولې ته وردننه کي نو غاښونو باندې معده کوي په ژبه یې کله یو غاښ ته وړی او کله بل ته نو چې ښه معده شي نو بیا په خوله وردننه کي او بعد یې نرم شي وي لکه حلوا شوه یا فرني شوه یا جوس شو نو چې هغه خولې ته بنده وردننه کي نو هغې باندې څوک شخوندم نو یې نیغ په نیغه تېرېږي تلقفو دا معنا بې د شخوند نه او د غاښونو د چوپلو نه نیغ په نیغه چې څومره مارانو الواقع تېر کړو او مار روان شو په فرعون پس چې ورغې بس هغه منډه کړې خلکو هم غره خدای پاکه دا څه مصیبت دی تر دې حده پورې چې بعضې علماو په تفسیرونو کې لیکلي دي چې فرعون نه پرتوګ هم پلید شو دستونه پې ولګېد تیزونو بارات موسی علیه السلام ته چغې کړې شیقاق وکړه په زرګونو خلک په هغه مجلس کې د یو بل د خطو نه پرېوتل او مردار شو او جادوګر خو پیږي مولا په مولا پیږي چې دا مولا دی او که نه تاجر پیژني چې دا تاجر دی او که نه دی دا قانون دی ډاکټر پیژني ماله خو به یو سړی راشي او غاړې ته به یې هغه سټیسکوپ اچولي او سپین کوټ په یې مچول زه خو به وایم چې هلکه دا قابل ډاکټر دی خو چې بل ډاکټر راشي ورسره دوه خبرې وکړي نو پته ورته ولګي چې دا جعلي دی او که دا اصلي ډاکټر
هر سړی په خپل فن پوهېږي. جادوګر په خپل فن پوهېدل چې دا د موسی علیه السلام دا قصه جادو نه دی، زمونږ دا خو جادو او جادوګر د بل جادو بندولی شي، هغې څه چل ولو کې هغه جادو د سړي بند کړي، هغې هغه خپلې قصې نخرې وکړې، خو پوه شو جادوګر چې دا جادوګر نه دی، دا د خدای پیغمبر او دی معجزه ده. بس غیر اختیاري ټولو چغې کړې آمنا برب العالمین، آمنا مونږ په رب العالمین باندې ایمان دی، د موسی او د هارون په رب زمونږ ایمان دی، مونږ مسلمانان. حضرت موسی علیه السلام کونډۍ راوچته واپس د امسا نه د مال نه کونټۍ جوړه شو. دا معجزه شو. دا معجزه د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ دلیل جادوګر پېښ شو، هغې خو ته پته ولګېدله او فرعون خبره په بل طرف ورواړوله، وایي دا تاسو صلاح کړې وه، هذا کبیرکم الذي علمکم السحر، دا ستاسو مشر جادوګر دی چل ته ټول دخول او زه مالم چل جوړ کړ، د قسطم شي مقابله جوړه کړه او تاسو چې ته پرېږدم لاس او خپې به دنه پرېږدو. د الله په هر شي کې حکمت وي. که دغه وخت کې د مرګ ورمنډه کړې وې قسم دې دا فرعون به هم الوخت تېر کړی، لیکن الله وی چې نه لږ مهلت درکو، صبر درکو. ولې که خدای دې چې ته مسلمان کی نو صبر یې ورکه، نو بیا جګړه جوړه شوه، نو الله موسی علیه السلام ته وی چې زه اوس خو دې بني اسرائیلو سره دا جادوګر هم ملګري دي، بس پرېږده اوس الله ته ورته پرېږده ده وړه دوی له لږ کار ګورو. موسی علیه السلام مخکې د سره د خپل قوم او فرعون ورپسې دریای نیل ته راورسېد. خو موسی علیه السلام پیغمبر چې کم کار کوي بیا د الله د خوښې نه کوي، الله ورته په دې لحظه بس چې رالل یار د مخکې خو دریاب د پول پې نشته کښتۍ نشته ما سره خو بلا قوم دی او شاته خو فرعون دی انا لمدرکون، اوس به مړه لاندې کړي. الله وی لا کله هېڅ فکر چې ونه کړي، ځه زه دې مدد خو دریاب ته ورسېدل. بیا موسی علیه السلام الله خدای اوس به څه کوم کونټۍ در سره نه ده، پهله خو ما داسې معجزه در کړې ده چې دا دریاب ته یوس چې دریاب له کونټۍ یوړه پکې 12 لارې جوړې شي، دا بله معجزه شي. اوس که کونټۍ خو څه کوي چې یو لوی لرګي راواله او په دریاب یې روبروه، قسم دی که پکې لاره جوړه کړي 12 لارې جوړې شي. پېزه اوس دې پې وردن نه شو، څه تې پورې وته څه پکې روان و چې دې کې فرعون راورسېد. دومره پوره حرامي و چې هغه خپلو خلکو ته وی زما روبه مو لیده، وی دا زما خدایي ده، دریاب ما ته وشلېد نو دشمن پې واوړېده. جبریل علیه السلام نبي علیه السلام ته وایي چې دې راورسېد نو اس خو خویرې دا حیوانات هم لږ هوښیار دي، پې نه راته، نو هغه اس په مې والا د واګې نه ونیولې او چک مې ورکړه را دننه مې کړه. نو چې دوی څنګه راورسېدل او د دریاب دې میانسته شو، موسی علیه السلام پورې وتی وی کونټۍ دې بیا دریاب له یوس یا ویړه چې ټس شو دریاب وجنګېد مکمل، نو بس خدای غرق کړل ټول تباش. نو حضرت جبریل علیه السلام حضور پاک ته عرض کوي، بخاري حدیث دی جی، وی د الله رسوله وی که هغه وخت د فرعون چغې دی اورېدل، وی د دریاب د ویښ نه مې یو توره خټه راوچته کړه او د فرعون په دا خوله کې مې ومنډله، هسې نه چې د خدای پې چې ته رحم راشي او دا چغې وایي او خدای پاک چې د توبه قبوله نه کړي. علما لیکي دې نه معلومیږي چې د بدعمله سړي او د ګناهګار سړي فرشتې هم دشمنانې وي، څنګه چې په د خدای رحم نی او مسلمان ورته خیرې کوي، دقه رنګې فرشتې هم ورته خیرې کوي او د هغې پې رحم دی. دا د موسی علیه السلام تر ننه پورې الله وایي قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. که ټول دنیا یو ځای شي د قرآن مثل نشي جوړول، دا داسې موجوده. فأتوا بعشر صور مفترض زي لس سورتونه جوړ کړي، لسم جوړ نه کړی شو. اخره کې ورته سوی وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. زه د یو رپوټي صورت برابر جوړ کړي، تر ننه پورې چا جوړ نه کړی شو. ولې معجزه ده، د معجزې مثل څوک نشي برابرول.
قرآن کې چې د پخوانو قومونو کوم واقعات دي، رستني کوم حالات دي، د دنیا نظام، د آخرت، د جنت، د دوزخ ذکر، احکامات، انفرادي، اجتماعي، میراث، جون، تجارت، بیع شراء څنګه بکې، ښځې سره بچو سره به ژوند څنګه تېری، مول، عبادات، عقیده، اخلاق، دک کتاب دومره عظیم کتاب مونږ له خدای راکړلی. لیکن حضور پاک څه وایي؟ الله یو چې کم انسان قرآن پرېښو او د قرآن نه علاوه په بل کتاب تکیه ولګوله، دا ګمراه دی. دا قرآن به د قیامت پر ورځ د مرۍ د نیسي او د خدای دربار ته به راکښوي. موږ مې قرآن پرېښی، خفه کېږئ ما؟ هغه خبرې به کوم چې ما به لیدي او ما ته به پته وي. نن مونږ څومره توجه چې اخبار له ورکوو، دونه قرآن له ورکړې ده. څومره توجه چې مونږ دایجسټ له ورکوو، دونه مونږ قرآن له ورکړې ده. بچو ته چې مونږ د سکول او د کالج کتابونو له څونه توجه پیدا کوو، شاو بچی له شاو ټیوشن وله نیسو، شابه دا زده که، دا زده که. رښتیا ووایه بچي باندې د قرآن دپاره دونه محنت کړی دی؟ کومې پیسې چې مونږ په خپلو بچو د دنیا دپاره لګوو، پبلک سکول، پبلک کالج، پبلک یونیورسټۍ کې پرې کوم پیسې لګوو، رښتیا ووایه د دې سلمو زرمو حصه بچي باندې د قرآن دپاره ولګوله؟ کم ټیم چې مونږ نن موبایل له ورکوو، دونه ټیم مونږ قرآن له ورکړی دی؟ نه. کومو پیسو باندې چې مونږ موبایل اخلو، په دقه پیسو مونږ چې ته قرآن باندې خرچ کړي دي؟ نه. مونږ قرآن پرېښی دی. قیامت په ورځ به الله وایي یا ربي ان دې خلکو خو زه شاته غورځولم، څنګه دی لکه قرآن مهجورات میر مې شوایته، قرآن خو دې پرېښی چاته یې غورځول. قالت څنګه دی قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، شاته یې غورځول. یا به دې بچ کوي. څوک چې سورت تبارک الذي وایي، نبی علیہ السلام فرمایي قبر کې به د پاسه پې وزرې د مرغۍ په شکل وي، وزرې به خوري کی، او چې عذاب فرشتې راځي، نه دله به عذاب نه ورکوي، د زما تلاوت کړی دی. او څوک به ګریوان نه نیسي، راکاږي به الله په نسوارو چې څومره پیسې لګولې دي دومره هم په ما نه دي لګولې، په سګرټو چې څومره پیسې لګولې دومره هم په ما نه دي لګولې، او په بچي چې د دنیاوي تعلیم دپاره کوم لکونه لګولې دي که نه، نو په مې 15 پیسې هم نه دي لګولې. هلکه خبره دروغ کوم که رښتیا کو؟ صرف دې دپاره مونږ قرآن برکت دپاره هم کور رومال ته وکړی دی ویښاو بس. دا جواز د دنیا ژوند دی. دا په بچو چې مونږ پیسې لګوو دې دپاره چې دنیا ژوند زما ښه شي، زما د بچي هم ښه شي، نو آخرت نه بېلې. د دنیا څومره ژوند دی؟ 10 کاله او 20 کاله او 30 کاله او 50 ختم. آخرت سره به څه کوې؟ اخو نه خپېدو والا ژوند. زما قسم په خدای، نبي علیه السلام فرمایي قرآن کې ذکر دی، دا خلک به یا الله دنیا ته واپس ولېږه، ته چې څه به کوو، خدای ته ولېږه مونږ دنیا له. الله وایي بس پرېږده، اوس مخکې ګوره، دنیا ته تل نشته. لږ مهرباني وکړې، بچي م ځان سره جومات ته راولئ، په خپله م راشئ او د قرآن تلاوت شروع کړئ. کوم طرف ته خلک لاړل؟ تلاوتونه پاتې دي، نشته، ټول موبایل دی، موبایل دی، موبایل، اخبار دی او رساله ده، او سهار وختي خپل کاروبار دی او منډه ده او ماسخوتن لا پیدا کېدل دي. څه کې څه کې کوم طرف ته دې سوچ دی؟ د خدای حق منې که نه منې؟ د بچي حق منې؟ د دنیا حق منې؟ دنیا نه خدای نه منې کوي، سکول کالج نه او یونیورسټۍ نه خدای نه منې کوي، خو څه ناڅه خو د بورې زوی وي، څه خو وایه قرآن خو هم وایه که قرآن ته توجه نشته. ودونو کې زمونږ ګناهونه، په خادو کې تنتکور، په ودونو کې زمونږ د خدای خفه کوو، په مړو کې خدای خفه کوو، د دنیا په ژوند کې مونږ خدای خفه کوو. د خدای قرآن ته توجه نشته، تلاوت نشته، نه په خپله نه په بچو. زنانو به پخوا په کورونو کې کوو، سبوی سره موبایل په دواړو لاسونو نیولې، ټکه ټوکه ټکه ټوکه ټکه ټوکه. تا ته څه پته لګي ګیمونه کوي؟ ته خبرې بشیر جانه د یو ګناه نه خلاصې، د سترګو د ګناه نه خلاصې وروړې. تا ته پته نشته چې خلک په موبایل څه ګوري، څه ګوري. دی وایي ګیمونه پې کوي. گیم خو ډېر معمولي شی دی، نور گیمونه دي، د نه خبره گیرونه بدلوي، گیمونه نه گیرونه بدلوي، خلک یې غرق او تباه. ما وی که د حضور پاک مبارک زمانه کې وی نو فیصله به یې کړې وه چې دا بند، یعنې دونه خو به یې ویلي چې یا الله زما امت د موبایل له فتنې نه وسه. د څه کوئ؟ مهرباني وکړئ قرآن تلاوت شروع کړئ. نن نفس د ما له خو چې جمعې مانځله راځئ، ما سره مو مینه ده، زما په خبره لږ عمل کوئ. ښه سهار ماښام تلاوت کوئ،
لک کوي خو خامخا کوي او بچو نیسه الا بچ شابه نیمه سی بار تلاوت وکړه په زور کې نو